حتما داسې شوي دي چې کله چای یا بل څه څښئ په پیاله کې مو مچ غورځېدلی او په دې هم پوهیږو چې د چا په پیاله کې چې مچ غورځي نو ډایرکټ یې تویوي. آیا د اسلام له نظره په پیاله چای یا بل شي کې د مچ غورځېدل څه حکم لري؟ که ویډیو تر پایه وګورئ په دې راز به پوه شئ. یوه ورځ ابو هریره له حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه روایت کړل چې محمد صلی الله علیه وسلم وفرمایل که چیرته مو په پیاله کې مچ وغورځېد نو مچ په پیاله کې دننه باسئ، ښه یې پکې دننه باسئ چې ټول مچ پکې ننوځي، ځکه چې د مچ په ګز طرف کې مریضي او په ښي طرف کې شفا ده. مچ هر کله چې چای یا بل څه ته وغورځي نو په چپ طرف غورځي. کله چې په چپ طرف وغورځېد نو هغه د مریضۍ خواهی چای طرف ته کیږي. که انسان یې وڅکي نو شاید انسان له مریضۍ سره مخامخ شي. خو هر کله چې ټول مچ په چای، اوبو یا بل څه کې دننه باسئ نو شفا او مریضي دواړه سره میکس شي او په انسان باندې کوم تکلیف نه راځي. نو که چیرته په پیاله کې مچ وغورځي نو چای مه تویوئ، او که چیرته مو بیا کرکه کوله او تویوله مو نو کوم مشکل نه لري. خو که د چا په پیاله کې مچ وغورځي او ټول مچ پکې دننه باسي نو بیا انسان ته کوم مشکل نه رسوي.